افغان ولس د الله ومني که د ملا هیبت الله خونزاده ومني؟ دا خو دې عجب سوال وکړي بنري صاحب. زه ګومان کوم چې تاسو په خپل وجه سوال ته جواب هم وایي. نو کله چې د الله او د هیبت الله ترمنځ سوال طرح شي طبيعي خبره ده چې خلک به د الله مني. خو خبره ده چې دا سوال ضمناً سم چې ماره ټول چې جواب واضح دي او په خپل دا سوال یو څه پیچلی او مغلق دي. هغه دا چې خلک به شرګان په اصلا نه پیږي چې الله څه ویلي دي په دې چې خلک خو د مولا څخه د الله خبري اوري. اوس نو دا نه د معلومه چې د پاکستان مولا څه وایي، د ایران مولا څه وایي، د سعودي عربستان مولا څه وایي، د افغانستان مولا څه وایي، او کچيري هغه چې په قران شریف کې ویل شوی دی هغه راوخلو نو پاګه کې خو الله تعالی په خپل وایي چې دا قران شریف شری ما په عربي باندې نازل کی د دې لپاره چې خلک پوهیږي. یعنی دا چې قران شریف په خپل په ساده ژبه باندې د خلکو د ذهنیت سره سم نازل شوی دی. په داسې حال کې چې قران شریف په ساده ژبه نازل شوی اوس نو د دې لپاره شل دې سلويش 50 سلطنه مفسرین ناس چې هر یو د خپل ځان سره د علاقه یا مثلا د خپل پوهي یا د خپل غوښتنې سره سم وجه ته تفسیرونه جوړ کړی دي چې اجیش جوړ د چاشري جوړ د تعالی جوړ نو دلته خلک به شرګان په دوه کې حیران شي چې اوس د کم مفسر خبره ومني، د کم متشریح خبره ومني، د کم فقيه خبره ومني. کتابونو خو نسل دي نظر کې نه دوازره دي د خپل زرهاو کتابونه په د ټول اسلامي ملکو کې لیکل شوی دي. د انډونیزیا څخه واقع تر ټونس پورې مختلف مذاهب دي، مختلفې طریقې دي. نو د خلکو څخه ورکه ده نو هغه چې د افغانستان طالبان وایي دا دوی خپل پالیسي ده چې د هیڅ کتاب سره برابر نه ده. هو جاني صاحب هم دغه پښتنه چې تاسو یې جواب موږ وختلو وای راته او تر ډیره حد واضحه شو. خو بیا هم زغواړم لږ نور باس پیو کو څنګه تاسو خپل مو فرمایل چې لقاهره تر کوه کافا او بیا تر ویغورا له اسلام آباد تر مکه مدینه او د دنیا چې څومره ورلد کیپټلز یا سرخارونه دي په دې کې اسلامي عالمان یا مفتیان چې منل شوی دي هغه دغه قسمه پابندي نه په جنو نه په خزو کله لګولي او نه کله په حق او طرف کې دي. ځکه ما دا سوال کو چې الله خو کدا سي ویلې نو دغه عالمان چې تیرو سوال لسو کال راسي د امت راهنمایي کوي په کدا سي کوم امر نشته دی. نو په قندهار کې ناس مولا هیبت الله خونزاده صاحب او په کابل کې ناس ندا محمد ندیم صاحب ولې داسې کوي ګویا دی د خدای د امرونو په ضد دي کنه د دې یوازې دوه کسان دي چې د خدای په کارونو زیات پوه دي د نور نړۍ په نه ده پوه او تاسو ول چې افغانان په نه دي افغانان ممکنه توګه باندې تاسو ول داسې وي یا بیا ویریږي د په غږ باندې غږ نشي پورته کول ځکه چې د سر ویره لري. جاني صاحب نو دا خبره خو صحیح ده چې د سر ویره موجود ده په دا تازه قانون کې چې پاسو محتسبینو ته مولا هیبت الله واک ورکړ چې متخلفین نه یې معلوم او چې متخلفین ویل دي چې څوک تعلقان را ولاړیږي او د غربیانو په شکل باندې ویشتان سموي نو خدا هم متخلفین دي. محتسبین کولای شي چې متخلفین له ورځ څخه بیا تر 2 ورځې پورې په محابسو کې وساتي. دا 3 ورځې نه هم معلومه نه ده چې بیا کله محتسب خوشو خو امکان لري 3 میاشتې کې. نو دغه قوانين چې په افغانستان کې وضع شوي دي او ورځ په ورځ د ملګرو ملتونو د افغانانو د نور مسلمانانو د اعتراضونو سره ورځ په ورځ
سختيږي سوال مر سره دغه دی غستا د اولی خبري یا د اول سوال په ارتباط باندې چې خلک به د الله منی که به د حبت الله منی دا نه د معلومه خلک په دې باندې پیر چې اوس کم په لو تبلار سي چې حبت الله وای هغه په جهان کې د هیڅ اسلامي مملکت د هیڅ قانون سره سر نه خوري دا فقط د مولا صاحب او دغه د نږدې خلکو یا د نورو طالبانو قوانين دي شرایستلي دي البته خلک په دې امید دي چې په طالبانو کې اختلافات موجود دي بعضي طالبان دي چې هغه معتدل دي او بعضي طالبان دي چې هغه توندرو دي په داسې حال کې زه فکر کوم چندانې اختلاف په طالبانو کې موجود نه وي دا ټول طالبان پر یو لار باندې روان دي او داسې لار ده چې هغه په جهان کې هیڅ مثال نه لري